د هګۍ له زیړ سره څنګه جنسي طاقت زیات کړو. هغه خلک چې نوي واده یې کړی وي نو کولی شي د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرته وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې دا پام ور مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې نوي واده شوي وي نو تاسو کولی شئ دا نسخه استعمال کړئ. له ډېرو ځوانانو څخه دا شکایت دی او دا غوښتنه کوي چې زما د واده 2 میاشتې ودرېږي او زما په ملا یعنې کمر کې دردونه دي. د دې لپاره څه وکړم چې ډېر دواګانې مې هم وخوړې خو بیا هم تاثیر یې ونه کړ. کولی شئ په کور کې ځان ته کورنۍ نسخه جوړه کړئ او له دې سره د خپل ځان علاج وکړئ. تاسو صرف کولی شئ له 2 هګۍ او 1 کیلو یا هم د کیلو پر اندازه چې باید هغه شات اوسیږي چې تاسو اصلي وبلئ او اصلي وګڼئ. یعنې باید ووایم چې اصلي شات وي او تاسو یې استفاده کړئ. د بیرې اصلي 1 کیلو شات به واخلئ او 2 هګۍ به واخلئ، بلکې داسې نه وایم چې تاسو 1 کیلو ټول شات په یوه ورځ وخورئ. تاسو کولی شئ چې نسخه په دې طریقه جوړه کړئ. 2 هګۍ به راواخلئ او هغه هم اصلي کورنۍ هګۍ او له دې څخه به سپین لرې کړئ او زیړ به یې بیل کړئ. دغه زیړ به راواخلئ او په یو ګیلاس کې به یې واچوئ. کله مو چې په ګیلاس کې واچوو د کاشوغې په واسطه به تاسو دغه زیړو ته ښورښ ورکړئ یا شورش ورکړئ. چې کله مو شور ورکړ نو تاسو به دا ښه ومږئ تر هغو چې زیړ ښه سره اوبه شوي وي. له هغه وروسته به تاسو 3 کاشوغې عسل یا ګبین هم ور واچوئ چې اصلي ګبین یا عسل وي. کله مو چې ګبین هم ور واچوئ نو تاسو له دې وروسته کولی شئ چې 1 ګیلاس ښه اصلي پخې شوي شیدې چې یخې شوي وي تاسو راواخلئ او د دې هګۍ نسخې ته یې ور واچوئ. دغه نسخه به تاسو 10 دقیقې پرېږدئ او په یخ ځای کې به یې کېږدئ چې اوس موسم هم یخ دی یا هم باندې هوا ته او پر سر یې څه کېږدئ. له هغه وروسته یې راواخلئ او بیا یې په مړه ګېډه که هم وئ نو باید د ډوډۍ څخه 2 ساعته وروسته وخورئ او که په نهار یې وئ نو بیا لا ګټه لري. نو دغه طریقه تاسو کولی شئ په 2 هفتو کې سر په سر 2 هفتې سر په سر هره ورځ استعمال کړئ او بیا به یې پر 3مه هفته په نتیجه پوه شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.